خپله نږدې ملګرې د 9 میلیونو ډالرو لپاره ووژله. سلام، وخت مو په خیر، راته ستړي مه سئ. له دې مطلب تر شریکېدنه مخکې چا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا الاسکا ایالت یوې نجلۍ خپل نږدې ملګری له دې کبله ووژل چې پر انټرنیټ یو ناشنا سړي چې ځان یې شتمن سوداګرو ته معرفي کړی و د دغې وژنې په مقابل کې د 9 میلیونو ډالرو ورکولو ژمنه کړې وه. محکمې روانه میاشت کې 18 کلنه ډینا بریمر د خپلې 19 کلنې ملګري سنتیا هوفمن د وژلو په دوسیه تورنه کړې ده. بریمر هم دغه جرم منلی. ولکېږ څو میاشتې وړاندې پر انټرنیټ بریمر ته د ډارین شلملر په نامه 21 کلن سړي ځان سوداګر معرفي کړی او چې ګڼې د دغې وژنې مقابل کې به هغې ته 9 میلیونه ډالر ورکړي. هغه بریمر ته ځان د ټایلر په نامه معرفي کړی چې ګونې د ټکساس ایالت یو میلیونر دی. که پر دواړو تورونه د قتل د جرم ثابت سي، تر 90 کلونو پورې به زنداني سي. د الاسکا څارنوال بریان اسکولډر خبریالانو ته ویلي دا چې انټرنیټ خپلې خوبۍ لري، خو د ځینو والدینو لپاره تورې تیاره هم ده چې پر انټرنیټ د خپلو بچیانو فعالیت وڅاري. د محکمې د اسنادو له مخې اغلې بریمر د خپل ملګري هوفمن په وژلو کې زړه نازړه وه. په محکمه کې قاتل او مقتوله دواړه نږدې ملګري معرفي شوي دي. د ادعا له مخې دا وژنه د یو جعلي سړي په غوښتنه شوې چې بریمر ورسره څو میاشتې مخکې پر انټرنیټ معرفي شوی وه. هغه خپل نوم ټایلر ښودلی چې ګونې د ټکساس یو میلیونر دی. څېړونکو ویلي دوی د حالت بریمر او ډارین له ټلیفوني ثبوتونه موندلي دي چې په الاسکا کې د یو چا د وژلو، برطمه کولو او وژلو پر پلان بحث کړی. بریمر بیا خپل څلورم ملګری په دغه جرم کې د همکارۍ لپاره ګمارلی او دوی ته یې د وژلو مقابل کې د زښت ډیرو پیسو ورکولو ژمنه کړې ده. چارواکو ویلي اغلې هوفمن چې په CCC مشهوره وه د وژونکو لخوا یو ځای ته بیول سوې او هلته وژل سوې ده. بیا یې مړی په یوه ډاټسن کې د غر ختنې په پلمه لیږدولی دی. په دې وژنې کې یو 14 کلن زلمی هم د هغې په جرم کې تورن سوی دی. مننه دوستانو چې دا مطالب مو سره ولیدل. کوم مطالب خوښ سوي وي ضرور لایک او شیر کړئ او د دغسې ښکلو او جالب معلومات لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل مطالبه پورې تاسو ټول ته ښه وخت. خدای په امان.